سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د غزني جګړې له مهارولو وروسته ولسمشر غني د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه نن سهار غزني ښار ته ورسید. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ښاغلی غني به د نن ورځې په اوږدو کې د قرآن کریم د ختم او د غزني د قربانیانو روح ته د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې 2 ورځې مخکې په غزني ښار کې د 5 ورځو لپاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې او پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له دې سره سم ولسمشر غني وایي د غزني توطیه به د څارګر ملي ادارې له لوري وڅېړل شي او کمزوري ټکي به یې په ډاګه شي. ښاغلي غني په غزني ښار کې په یوې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته همداراز لارښوونه وکړه چې د غزني پولیس بیا په پښو ودروي او د غزني ښار د امنیت خوندیینې لپاره باید نورې امنیتي حوزې هم جوړې شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه هغه پوځیان چې د غزني په جګړې کې اتلولي کړې وبسیل شي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې 10 میلیونه ډالر به د غزني د اداري ودانیو او غزني ښار د بیارغونې په موخه ځانګړي شي. په بغلان کې د یو لړنښتو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری وایي دغه نښتې تېره ورځ د کیلګۍ دښتې او بورکې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې هغه مهال ترسره شوي چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. له دې سره سم په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 15 نور طالبان د خپل ماین چاودنې له امله وژل شوي دي. شما ببینید در ولسوالی برکه هم عملات بسیار شدید بود. امروز عملات شدید بود، زده شدن، کشته شدن، 5 کشته بالاخره در مردایشان مانده در ولسوالی برکه. په ختیځ زون کې افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان د تحرکاتو او وسلوالو ډلو د احتمالي بریدونو لپاره پوره چمتووالی لري. په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي خپلو ټولو ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن هر ډول تحرک پر وړاندې ودرېږي او هڅې وکړي څو ټولې هغه پیاده لارې تر خپل کنټرول لاندې راولي چې په ډیورنډ کرښه پرې تګ راتګ کیږي. نوموړي تېره ورځ نازیانو او دربابا ولسوالیو ته په خپل سفر کې خپلې ټولې سرحدي پوستې اکمال او تجهیز کړې او میشتو ځواکونو ته یې په ډیورنډ کرښه د ګزمو ترسره کولو امر هم وکړ. او د ننګرهار په مرکز کې د ځانمرګو بریدګرو یوه کسیزه ډله ونیول شوه. د ننګرهار والي حیات الله حیات وایي دغې ډلې چې غوښتل د خپلواکۍ او د لوی اختر د لمانځلو په مراسمو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي، خو تر هغې مخکې د څارګر ملي ادارې کارکوونکو له لوري د جلال آباد ښار له قصبې سیمې نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.